او څلور بیا داسې اعمال دي چې هغه د انسان په زړه کې نور پیدا کوي، د انسان زړه نوراني کوي او سپینوي یې. هغه دا دي چې څومره ستا ضرورت وي هغومره خوراک کول، زیات نه چې نس در باندې دروند سي بیا تللی نه شي. دویم دا چې د نیکانو خلکو سره د صالحو خلکو سره ناسته ولاړه تګ راتګ کول، نو دا دویم عمل شو. دریم دا چې تیر ګناهونه به ستا په یاد وي، ستا په ذهن کې به وي، بار بار به ته د رب العزت څخه بخښنه غواړې، مغفرت به غواړې، توبه به کاږې او پر هغه به سخت پښیمانه او بیا به دغه ګناه نه تکراروې. څلورم عمل چې ارزوګانې امیدونه به یې کم وي، امیدونه ارزوګانې به زیاتې نه وي چې یاره دا کور زما وای، دا بنګله زما وای، او دا غټ موټر زما وای، دا باچهي زما وای، دا ملکي زما وای، دا امیري زما وای، دا دنیا زما وای، پلانه. دا لوی لوی ارزوګانې امیدونه دا په انسان کې نه، دا به کم وي. نو دغه څلور اعمال بیا داسې دي چې د انسان زړه په دې باندې نوراني کیږي، د انسان زړه ور باندې سپینېږي. ارشاد العباد چې دا راځي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.